کابل برېښنا اړوند د میټرونو ارزونې لابراتوار، شفافیت، باور او تخنیکي دقت. د کابل برېښنا ریاست چې شاوخوا 200,000 پیرودونکو ته د برېښنا انرژي خدمتونه وړاندې کوي، اړوند د پراخو شبکې کې د ساتنې او خوندیتوب مسؤلیت هم ورته غاړې ده. د همدې شبکې په زړه کې میټرونه بیا د خپلواکه سیستم په توګه د برېښنا انرژي لګښت ثبتوي، خو وخت نه وخت خپل سري لاسوهنه او طبیعي ګواښ د میټرونو له تخنیکي ننګونو سره هم مخ کوي. د کابل برېښنا ریاست اړوند د میټرونو د ارزونې لابراتوار د پرمختللو ټکنالوژیکي وسایلو په مرسته هغه میټرونه ارزوي چې پکې د خپل سري لاسوهنې شک موجود وي یا پیرودونکی د مصرف شوی انرژي په تړاو قناعت ونه لري او یا هم تخنیکي ستونزه ولري. په دې لابراتوار کې د میټرونو تخنیکي حالت په دقیق ډول د دستګاه په واسطه تحلیل او ارزول کیږي او د مصرف شوی انرژي کره تثبیت ترسره کیږي ترڅو پیرودونکي د برېښنا مصرف او په میټر کې د هر ډول احتمالي لاسوهنې په اړه روښانه تخنیکي وضاحت او قناعت ترلاسه کړي. دستگاه بین المللی است، دستگاه دارای سرتیفیکت اینترنشنال می باشه به خاطر وضعیت گردش و وضعیت تثبیت میترها، عوارض میترها و همچنان سافتیرهای مختلف از میترهای مختلف داریم که با واسطه از اون ما میتونیم وضعیت میتر را به صورت دقیق تثبیت کنیم. د میټرونو د ارزونې اړوند ټولې چارې د پیرودونکو په مخ کې ترسره کیږي او د کړنلارې د باور خوندیتوب سره مل د میټر د دقیقې او عادلانه پریکړې په ټوله پروسه کې احتمالي شکونه له منځه وړي. د کابل برېښنا ریاست اړوند د میټرونو د ارزونې مدیریت مسؤلین وایي چې پیرودونکي د میټرونو کې د هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي ځکه دلته شته دستګاوې د اعتبار له پلوه نړیوال سرټیفیکټونه لري چې کولی شي د میټر تخنیکي وضعیت له هر اړخه وڅېړي. د مشتری په حضورداشت کې دنګه د خلاصو ګوري چې کم متر دستکاری دلوده دستکاری مرتخیو عکسونه مخلو د مشتری که قناعت سالو میترایی که مثلا دستکاری می باشه یا کم گردش می باشه یا جایش می باشه ما میتونیم توسط دستگاه چک بسیار دقیق رعایت کنیم و میشه. ټاکل شوی ډیر ژر د کابل برېښنا ریاست اړوند میټرونو ارزونې مدیریت ته یوه بله پیاوړې دستګاه چې د میټرونو د ارزونې په برخه کې اساسي مرسته کوي ورسیږي او شته پروسه لا ګړندۍ او دقیقه کړي.